ترکمنستان وایي افغان حکومت د ټاپي پروژې د عملي کولو لپاره اغیزمن قدمونه واخلي او په خپله خاوره کې دغه کار پیل کړي. سلامونه، ستړي مشئ، ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو. زه فضل الرحمن سیرت یم. تاسې د نن خبرې بحث ګورئ. د نن خبرې بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی چې افغانستان په اوسنیو حالاتو کې څومره چمتو دی تر څو څومره امکانات لري چې د ټاپي پروژه پیل کړي. د ټاپي پروژه څومره اقتصادي او سیاسي ارزښت لري. د دې ترڅنګ دغسې یوه پروژه بغیر د بهرنیو امکاناتو یا د بهرنیو مرستو نه څومره زموږ حکومت کولی شي چې پیل کړي. پر همدې موضوع بحث لرو. ښاغلی سید بلال احمد فاطمي له لندن نه د سکایپ له لارې راسره میلمه دی. فاطمي صاحب، ستړي مشئ، ښه راغلاست، ډېره مننه. لومړۍ پوښتنه به مې دا وي چې د ټاپي پروژې سیاسي او اقتصادي ارزښت به څه وي ستاسې په نظر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند سیرت صاحب تاسې ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته د سلامونه احترامات تقدیم وسي. وعلیکم السلام. ستاسو په اجازه باندې مخکې له دې نه چې زه ستاسو سوال ته جواب ورکړم، که زه د په لږه تاریخچه باندې خبرې وکړم چې دا ټاپي څه شی دی او څه لپاره دا پروژه جوړې شوې ده، یا د ده څه په ضمن کې به ستاسو دا سوال چې د سیاسي او اقتصادي اثرات به څه، دا به ډېر ښه مکمله توګه باندې به جواب شي. مهرباني. د ټاپي پروژه چې خپله د نوم نه واضح ده چې TAPI یعنی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او انډیا، یعنی دا د څلورو ملکونو کې غځېدلې یو دغه ده پروژه ده چې دا به 1814 کیلومتره د طول یوسي او دا به د ترکمنستان نه شروع کیږي او په هندوستان کې به ختمیږي. یعنی د ترکمنستان نه هرات ته، هرات نه قندهار ته، قندهار نه کوټې ته، کوټې نه ملتان ته، د ملتان نه به دا هندوستان ته رسیږي. مخکې دې نه چې زه په جزئیاتو باندې لاړ شم، د ده په بیکګراوند یو تاریخچې باندې دا خبره وکړم چې دا اصلا هغه پروژه ده چې د نن افغانستان کې دا کوم بدبختي راغله او دا مشکلات راغلل، دا د همدغې پروژې د بدبختانه د دې د اثر و، ځکه چې د مخکې سوال تاسو سیاسي اقتصادي و. یعنی دا دومره لوی اقتصادي پروژه ده چې دې ته د دنیا ډېر لوی کمپنیګانې هڅېدلې او دغه جنګ د امریکې د یونیکول کمپنۍ او د نورو کمپنیګانو ترمنځ روانو که یادم شي، په هغه وخت کې د یونیکول د خوا نه به لابیتوب دته حامد کرزي کاوه او حامد کرزي د دې ځکه حامد کرزي هغه وخت یو عادي انسان او د دغه امریکایانو سره دې کار کوه او بالخصوص چې د بوش دی کومه د پټرولو کمپنۍ و او هغې په د یونیکول کې ډېر غټ په حساب دغه د مفادات یې پکې نښتي او حامد کرزي د بوش دی سره په هغې پټرولو کمپنۍ کې فکر کوم چې په حیث د سکرتر د ادارې یا څه شي کار کوه، نو دی په دې مسله کې هم دخیل و د یونیکول په مسله کې. او هماغه علت چې دا پایپلاین چې وتیر نه شو، نو افغانستان چې طالبانو نظام و په هغه وخت کې او طالبان هغې وخت کې دې ته دغه و چې دا پایپلاین وکړي، مګر امریکایانو غوښتل چې پایپلاین وشي، خو د طالبانو سره کوم شرایطو سره هغه زمان کې دوی غوښتل هغه نه کېدل او دوی نه غوښتل چې زیات مفادات د طالبانو ته ورسېږي. نو دا مسله یې وځنډوله، په طالبانو باندې حمله وشوه، طالبانو نظام د منځه ویوړل شو، خو بدبختانه په تېرو 20 کلونو کې دوی دلته وو او په میلیارډونو ډالر راغله، دا پروژه بیا هم په اسانۍ سره پیاده نه کړلی شوه. یعنې دی و هغه سیاسي بیکګراوند. اقتصادي بیکګراوند دغې ته یې راځو چې د دې پروژې پیسې به زیاتره د ایشین ډیولپمنټ بانک ورکوي، یعنې د آسیا پرمختیایي بانک به یې ورکوي، نور خپل هر مملکت به خپله سهمیه په دې کې اچوي او دا به په دې کې چې کومې کمپنیګانې داخلي دي، یعنې د ترکمنستان د خوا نه ترکمن ګاز کمپنۍ ده، د افغانستان د خوا نه افغان ګاز انټرپرایزز دی، د پاکستان د خوا نه انټرسټیټ ګاز سیسټم پرایویټ لیمیټډ دی او د هندوستان د خوا نه د ګیل اف انډیا دی. دا هغه کمپنیګان دي چې په دې کې داخلي دي. دې پروژې ته په نامه د ګریټ گیم یادېږي. ګریټ گیم همدې لپاره یادېږي چې دا د لویو قوتونو د منځ کې د جنګ مسله په دې وجه چې دغه لویه سرمایه ګذاري چې ده دا به کومه کمپنۍ ترلاسه کړي، ځکه چې دې کې تنها دا کوم یو چې د ترکمنستان د ګیسو مسله ده دا نه ده، د ده شاته نورې خبرې دي چې زه وروسته په هغې راځم، هغه خبرې به هم تاسو ته واضح کړم. دا پروژه شروع شوه په 14 د دسمبر 2015
په ترکمنستان کې او مکمله شوله په 2019 کې. یعنی ترکمنستان خپل ساحه کې چې دی په غاړه کوم پروګرامو هغه خپل تر ساحه دغه پوره کړ. د افغانستان په غاړه پس لاګې نه چې باید 2019 خواته دی پروژه مخکې ګوړې وي هغه به شروع شوی په 23 د فبروري 2013 مګر هغه شروع نشو لګر چې د څنګه بنیاد کې خود شو مګر پورا نشو کړلای. د پاکستان پروژې ساحه دغه مسولیت چې د اکتوبر 2019 شروع کړی و او په شلم د 2020 د باندې دا مکمله کړی و او دا پروژه باید د منفعت لپاره په 2020 کې سپارل شوی چې د څلور وړو ممالکو د دنه خپل ګټه اوچته کړی و چون د زیاته ګټه هندستان ته رسیدله او دا ګټه چې هندستان ته رسیدل د هندستان ټول هغه بندې فابریکې او کارونه په شروع کېدل. نو پاکستان دغه شی نه غوښته چې د هندستان اقتصاد په دې باندې پیاوړی شي په دې کې راخنۍ وکړله خپل د ساحې پروژې مخکې ونه وړله تر څو بهانه جوړی چې دلته دا بل دا چې په افغانستان کې هم د دې بهانه دا وه چې چون امنیتي د ماحول ورته جوړ نه دی او دوی د پایپ نشي د غځولی او طالبان په هغه وخت کې چون مقاومتي جهادي ګروپ نو دا پایپلاین که په سر د ځمکه تیر شوی نو ښکاره خبره وه چې طالبان هغه وخت کې د نوې پریخي او د ناکامۍ سره مخ کړی نو دا پایپ نشو غځېدلی. نو په دې علت باندې پاکستانیانو دا بهانه وکړله او خپل ساحه کې خپل کار ونه کړ. د دنه د پروژې کې جوړه شي د دنه 33 بلین کیوبیک متر ګیس د کالبا د عبور کوي یعنی د ترکمنستان تر هندوستان 33 بلین او د دنه بعد هر یو مملکت خپل سهمیه یعنی افغانستان نه چوندې تیریږي د ګیس نه د هرات قندهار او همداسې مرکزی ولایت د افغانستان بیا کابل ته به د هغه کومه سهمیه چې د افغانستان لپاره تعیین شوې ده د نه به افغانستان ته منفعت رسیږي. همدارنګه پاکستان به د خپل برخې ګیس به تینه اخلي او بیا به تباقي به ټول هندستان ته ځي او هندستان به دغه نه دا پروژه به د دغه مقدار چې د کال 33 بلین کیوبیک متر دغه به د انتقالي دا به د 10 کالو پورې د ادامه لري او دا یعنی دغه ګیس به د دې لزی د دې په ساحه کې په افغانستان کې چې دا پروژه جوړه شي او دا شي د سمبالولو د ساتلو او د کار لپاره 10,000 نه تر 50,000 کسانو ته ضرورت دی چې په دې پروژه کې کار وکړي. یعنی که هر فرد یو کورنۍ نمایندګي وکړي نو کم از کم 50,000 کورنیو ته دلته د معاش برابرېږي او ادا کېږي. او غیر له هغې نه د افغانستان نیمه تنه د افغانستان چې هرات او قندهار او مرکزی ولایت او کابل پورې شي دوی ټول ته ګیس رسیږي او افغانستان د ګیس نه بهرمن کېږي او د ګیس مشکلات د منځه ځي او دا هم د او غیر له هغې نه چون د ګیس د افغانستان نه تیریږي حق السهمیه د افغانستان چې د دې نه دا عبور کوي د دې د عبور لپاره افغانستان لپاره به یو مقدار پیسې ورکړي هغه پیسې د افغانستان د سرمایې لپاره کافي ده کی. بل خبره ده چې دلته دا تنه د ترکمنستان د ګیسو مسله نه ده کومه خاوره چې زموږ د ترکمنستان سره نښتې ده یعنی زموږ شمالي ولایت او شمال غربي ولایت چې هرات شي دا ولایت هم دی وی چې دغه زیرمې چې هغه دي دغه زیرمې دی غاړم دي او دغه زیرمې چې دی غاړه دي اصلا د دنیا سترګې په دغه زیرمو وي. په دې زیرمو کې 1.6 بلین بیرلز کروډ آیل مساله ده چې دا دلته موجود دي. بغیر دغه نه 16 ټریلیون کیوبیک فیټ نیچرل ګیس هم دی غاړه ده او د دنه علاوه 1500 میلیونه بیرل لیکویډ ګیس دي چې د دنه دغه کیږي او دا به د 1500 بلیونه یعنی 1 بلین زر میلیونه ده. نو 500 بلیونه بیرل لیکویډ ګیس خو په مایع باندې بدلیږي نو دی چې هغه په مایع بدلایي 500 بلیونه بیرل لیکویډ ګیس هم لاسته راځي چې هغه داسې شی دی چې تاسو دا په لیکویډ بدل کړئ دا تاسو ساتلی شئ تاسو دا انتقالولی شئ په بیرلونو کې او تاسو د دې استفاده کولی شئ. یعنی هغه ساحاتو ته چې پایپ نشي تېرېدلی تاسو د بیرل په ذریعه باندې دا اخله انتقالوي او خلکو ته بیرته چې کله فشار ورته ورکوي دا په ګیس بدلیږي او د ګیس په ذریعه د هغې نه د ګیس استفاده کېږي. دا یې د هغه مفادات دي چون د اقتصادي بنیاد ډیره غټه ده او دا په خبره یې په مجموع د کلونو ته چې ونیول شي مثلا دا ټریلیون ته ځي. دغه د ټریلیون پیسو ډالرو لپاره دې ته د امریکې او د دنیا سترګې تړلې وي چې په هغې کې د امریکې یونیکورن کارپوریشن اوس هم دخیل دی یعنی بین المللي لایسنس چې دی دا د یونیکورن سره دی که چېرته هغوی دغه لایسنس ورنکړي او دا ونه کړي دا پروژه مخکې نشي تللی. نو پروژه خو د افغانستان او ترکمنستان او هندوستان او پاکستان ترمنځ مګر لایسنس بیا هم د هغوی سره دی
او د دې یعنی هغوی هم پکې منافع اخلي د افغانستان پاکستان هندوستان ټولو ته د ګټه رسیږي او څنګه چې ګیس دی او ګیس او پټرول دواړه د ترکمنستان دي ښکاره خبره ده هغوی به خپله زیاته حصه پکې اخلي ځکه چې اصلي جنس د هغوی دی او دا جنس دوی په دنیا خرڅوي او موږ او تاسو د هغې د عقل عبور پیسې راکوي او په ضمن کې موږ ته د حق د استفادې اوچتولو د دې ګیس نه راکوي چې موږ د دې ګیس نه په افغانستان کې فایده اوچته کړو او کوم مقدار ګیس چې موږ ته لاسته راځي زموږ شمال غربي او دغه د مرکزي ولایت د افغانستان د ګیس نه مستفید کیږي چې دا ډېره لویه دغه ده نو دغه د اقتصادي دغه او اوس تاسو سوال ته به زه دا کوم. ډېره مننه فاطمي صاحب تاسې ډېرې خبرې په دې اړه باندې وکړلې. راځئ اوس دې ته راځو چې افغان حکومت یا افغانستان څومره د دغې پروژې د اقتصادي ارزښت چې تاسې یادونه وکړله څومره دوی توان لري تر څو دغه پروژه پیل کړي او د دغه پروژې باندې کار پیل کړي؟ دغه پروژه چې نه پیل کېدله چون د جهاد او مقاومت دور و نو د طالبانو د مقاومت د وجې نه دنیا نشو کولی دا پایپ لاین تیر کړي ځکه چې دی کاره او دا پایپ د ځمکې لاندې نه تېرېږي دا د ځمکې په سر تېرېږي او دا چې کله په سر تېرېږي د وهل او د منځه وړل ډېر اسانه کېږي نو د لپاره د چون دا 1814 کیلومتره دی او د اعظمه حصه یې دلته د افغانستان په حصه کې تېرېدله ځکه دا د مجرد ترکمنستان چې داخليږي د هرات قندهار نمدز دي تر څو جنوبي د کوټې ته رسیږي نو دغه ټوله ساحه دلته خطر کې و او دا پایپ لاین نشو تېرېدلی اوس چون د ترکمنستان حکومت راغی او د طالبانو سره کېناست او خبرې وکړې او طالبانو دوی ته وویل چې اوس خو امنیتي مشکل هم نشته دی دا پایپ لاین او د ضمانت د امنیتي هم په غاړه اخلو بل دا د طالبانو یو بل کار کړی دی چې یو علیحده یو ضربتي ګروپ لپاره د محافظت د دې پایپ لاین د تربیې لاندې نیولی دی چې کله دا پایپ لاین شروع کېږي د طالبانو به یو خاص ګاډي د دغې د ساتلو لپاره دا ګاډ به جوړېږي او بل دا دی چې د اقتصادي دغې هم کوم مشکل نشته طالبانو دا ډاډګرنه ورکړې ده ځکه چې د زیاتره سهمیه د آسیایي پرمختیایي بانک ورکوي نو د سرمایه ګذارۍ مشکل کم دی ځکه چې د اول نه ټول پکې علاقه لري او هر یو د خپل د ساحې مسؤلیت په غاړه اخلي یعنی دا پروژه لویه ده خو هندوستان د خپل ساحې مسؤلیت لري پاکستان د خپل ساحې مسؤلیت لري افغانستان د خپل او ترکمنستان خو وخت خپل ساحه پوره کړې ده پایپ زموږ د کور دروازې خولې ته رسولی دی موږ به د دغې ځینې شروع کوو او زموږ لپاره دا دی چې پاکستان کې فرزنده کوي نو هغوی به خپله مګر افغانستان ته پرمختیایي بانک ورکوي او دوی سره دغه دومره به کوي چې د امنیتي ساحه به نیسي او د دې لپاره طالبانو کاملا آمادګي ښودلې ده او د په متعلق تر اوسه دوه ناستې شوي دي یو هیئت ترکمنستان ته تللی و هغوی سره ناست یو هیئت ترکمنستان راغلی و دلته ناست او د ده نه علاوه به د څنګه چې امیر خان متقي بله ورځ خپل په مصاحبه کې وویلې چې د ترکمنستان ته تللی و هغې ویل چې د ده نه هم یو بله لویه پروژه د برق ده چې د ترکمنستان سره وایي موږ لرو چې هغه دوه لاینه دي یو لاین به د ځي پاکستان خواته او یو لاین به راځي د افغانستان ته د مرکزي ولایاتو نه به تېرېږي همداسې نورو ولایاتو ته به ځي چې هغه ویلي چې د هغې سرمایه ګذاري د هغې عواید او دغه د ده نه هم زیات دي او په هغه باندې هم کار شوی دی او هغه هم پیاده کوي یعنی د ټپي تر څنګ بله پروژه د ټپ په نامه باندې هغه هم په لاره کې ده او دا به انشاءالله دغه کېږي یعنی چې هغه د ترکمنستان افغانستان پاکستان په نامه دغه ده یعنی آی پکې نشته د ټپي نه دی ټپ دی یو ځای پورې ټپ کېږي یعنی د ترکمنستان نه شروع کېږي تر پاکستان ځي او دا د برق دی او د برق په ساحه باندې باید په دې کار کېږي. ډېره مننه فاطمي صاحب راځو دې ته دغسې یوه لویه پروژه چې اوس ترکمنستان هم لیوالتیا لري چې پیل شي باید په افغانستان کې له بهرنیو مرستو پرته څومره امکان درلودلی شي چې پیل شي؟ دا بالکل امکان لري ځکه چې د دې لپاره بشري نفر چې په کار دی قوه چې ورته په کاره ده د هغه غټ مصرف دی کې د بشري قوې دی چې کله یو بشري قوې ته تاسو دا کوئ فرضاً دې کې په لسګونه زره کسان به په کار کوي چې تر څو دا پروژه هلته پیاده شي او دا ادا کړي نو هغې لپاره معاشاتو دا پکارېږي که تاسو د فکر امي په دې وختونو کې دوی دا بعضې پروژې چې مخکې وړي د کار په مقابل کې غنم ورکوي او غنم چې دی هغه بیا کارګر اخلي کار کوي غنم اخلي څه غنم کور کې استفاده کوي نور غنم خرڅوي خپل پیسې ځان ته نغده کوي نو افغانستان لپاره په دې ساحه کې به دا مشکل نه
دوی ته چې کوم دوی به خپل ساحه کې صرف د بشري قوې مصارف به ورکوي. اصلا د پایپ او قیمتي دغه چې دی د پایپ دی او د پایپ مصارف دي هغه به پرمختیایي بانک به ورکوي. نو هغه عظیمه یعنی په هر لاسو کې 2 روپۍ به بهر نه راځي، دا 3 روپۍ چې دي دا دومره غټ فشار نه راوړي او دا طالبانو ژمنه کړې چې دا دوی کولی شي. مننه فاطمي صاحب، په دغه برخه کې مونږ کافي انجینران د دې ترڅنګ ماشینونه چې ضرورت کیږي اړتیا یې لیدل کیږي، مسلکي کسان په دې برخه کې مونږ لرو؟ د دې ما تاسو ویل چې اعظم ایسه چې یعنی ما تاسو ویل چې کوم مثلا 80% پرمختیایي بانک آسیایي بانک پیدا کوي، نو هغه د کرین او بلډوزر او دغه لوډر چې دي دا خو ټول د لوازم هغوی راوړي. هیډ انجینران چې دي دا بین المللي څوک چې سرمایه گذاري کوي هغه انجینران خپل راولي. په دې باندې چې د هغې ګټه پکې همدا وي چې دی خپله سرمایه گذاري کوي، خپل کسان راولي، هغه غټ غټ معاشات هغوی ته ورکوي. پاتې کېږي د ښکته کار، هغه ښکته کار لیبر کار دی، یعنی کارګرانو کار دی. هغه افغانستان کې د غریبو خلکو کمښت نشته دی، هغوی ته د انجینري د سایت ضرورت دومره نشته دی. که د دویمې پایې د اسسټنټ انجینیر ضرورت دی هغه افغانان لري. د افغانستان کې هغه اسسټنټ انجینران شته دی او په مرور د زمان کې دې ته لنډمهال کورسونه هم نیول شوي دي او هغې کې افراد تربیه کېږي تر څو کوم ساحه کې چې د اسسټنټ انجینرانو یعنې معاونینو انجینرانو ضرورت دی هغه به تربیه کېږي او هغې ته لنډمهال کورسونه دي، لکه 3 میاشتني کورسونه دي، 5 میاشتني کورسونه دي، وخت په وخت به کېږي. ځکه چې اصلي انجینران چې کومې پروژه تطبیقوي هغه فني کسان دي چې د دې پروژو کې پخوا کارونه کړي د دنیا په سطحو او د هغې معاشات هم په لسګونو زرو ډالرو دي. همدې لپاره بانک جهاني هغه به هغوی ته ورکوي، د هغې د خوا نه هغه راځي، هغې د خپل په دې ساحه کې همکاري او کار کوي. ډیره مننه فاطمي صاحب، دغه پروژه څو لسیزې مخکې باید پیل شوې وای، دا چې بیا تاسې یادونه وکړله ځینې ستونزې وې رامنځته شولې. اوس وخت کې د دغې پروژې د پیلېدو څومره امکانات شته دي، څومره عملي بڼه لري چې دغه په څو کلونو کې یا هم سږ کال یا هم په راتلونکي کال کې دغه پروژه بشپړه شي؟ د دوی خو پروګرام دا دی چې دا باید دوی په همدغه 2021 کې شروع شي او څنګه چې 3 کالو کې دی پروګرام وشي دا به په 2021 کې تکمیلیږي، یعنی 2018 نه 2021 پورې به دا تکمیلېدله. اوس د دې پروګرام همدا دی 2021 به شروع کېږي او 2023 کې به دا د فایدې او استفادې لپاره به سپارل کېږي. بلې ډیره زیاته مننه. که راسو د دغې پروژې پر وړاندې کوم خنډونه او چیلنجونه موجود دي ستاسې په نظر باندې، تاسو چې څه وینئ؟ لوی خنډ امنیتي خنډ و هغه د منځه تللی دی او فعلا په دې کې کوم خنډ نه ښکاري او که فرضاً داسې کوم خنډ مخې ته راشي، ما تاسو ته مخکې وویلې چې طالبانو د هغې لپاره د یو سپیشل ګارډ تربیه وخت مد نظر نیولې ده چې د دې لپاره به د هرات نه تر قندهار پورې دا کېږي، دا ساحه به دوی کنټرولوي چې د دې هېڅ ډول خطر دې ته متوجه نه شي او دې تضمین دی کاملا ټولو قطبینو ته کړی دی. مننه فاطمي صاحب، د دغې پروژې امنیت اسلامي امارت څومره نیولی سي؟ اوس وخت کې که دغه پروژه پیل شي بشپړه هم سي، امنیتي تدابیر باید څه ډول ونیول سي؟ همدا امنیتي تدابیر باید په هر 6 کیلومترو دی که 10 کیلومتر کې به یو پوسټ دلته جوړیږي او د پوستې به هغه ساحې د ادا کوي. بل دا دی چې نن دنیا ډېره مخکې تللې ده، د ډرون سیستم باندې دا کنټرولېږي. فرضاً د 10 کیلومتره ساحل چې یو د بل ته ودا کېږي، یو ډرون چې ډرون دونه قیمت هم نه دی او دونه مشکل هم نه دی د هغې چلول. د ډرون په ذریعه باندې امنیت د دې نیول کېږي، ساحه هر وخت کنټرولېږي. که په چېرته چون دا په هغه ساحو کې تېرېږي چې هلته کورونه نشته دی، خلک نه اوسېږي، یعنې په دشتو بېدیاګانو باندې دا راځي، نو که ډېره لږه ساحه په ښاري یا په باشنده منطقو باندې راځي، نو دی کولی شي چې د ډرون په ذریعه باندې که هلته فرضاً کوم بشر حرکت کوي راځي چې دې ته خطر پېښ کړي یا دا فرضاً د منځه وړلو دغه یې وکړي، نو دی بیا په اسانه د ډرون په ذریعه ګوري او دی کولی شي په هلیکوپټر کې نفر کښېني، دفعتاً هغه ساحې ته ځان ورسي، ساحه پاکه کړي. نو د امنیت مسله به دا نه یو نه دی، دا جهاني مسله ده او د چون اقتصاد جهاني مشکل هم په دې کې دی، د لویه ساحه ده، دې لپاره د تدبیر به ټول نیسي. مننه فاطمي صاحب، دغه پروژه هندوستان او پاکستان مونږ ته انتظار ده، یعنی اول به ترکمنستان را پیلیږي په افغانستان تیریږي، ډیری کارونه په افغانستان کې تر اوسه پورې انتظار هم همدې ته ده.
افغانستان او ترکمنستان په یوازې ځان باندې څومره کولی شي دغه پروژه پیل کړي؟ ګورئ په یوازې ځان نه ده، ما تاسو تشریح کړه ده ترکمنستان خپل ساحه کړې ده، هغه نور ضرورت نه لري. زمونږ ساحه ده، موږ به خپله ساحه کوو، زموږ مسؤلیت به ادا کېږي، بیا به پاکستان خپله ساحه کوي. دا چې آیا پاکستان خپل ژمنې باندې څومره ودرېږي، ځکه د پاکستان مشکل دا دی چې هغه بغض لري د هندوستان سره، او دا تر اوسه مشکلات هم چې پاکستان پرې کړي همدې لپاره چې دا څومره که دا لیکه زر هندوستان ته رسېږي، د هندوستان ټول بند فابریکې فعالېږي. همدا اوس د پاکستان خپلې فابریکې هم غیر فعال دي. د پاکستان چې خپله کوم ګیس و چې د سوی د منطقې د پاکستان د بلوچستان ورته لاس راتله، د سوی ګیس مخ په ختمېدو دی، اوس ګیس نه لري. د اوس هم لیکوډ ګیسونه د دنیا نه، د قطر نه او د نورو ممالکو نه راوړي او هغه استعمالوي. نو که دا ځینې دوی دا پروژه نه هم کوي، مجبوره دي ځان لپاره وکړي چې ځکه د پاکستان د نساجي فابریکې ټولې د کار نه ولوېدلې، اکثرا فابریکې انتقال شولې بنګلادیش ته او نور د اسیا جنوبي ممالکو ته. نو د دې لپاره دوی خپل فابریکې غواړي بچې کړي، نو دوی باید دې کې ساحلنګاري ونه کړي، او کله چې دوی خپل بخش تکمیلوي نو ښکاره خبره ده چې دا به د بلوچستان نه د واګا بندر ته به رسي، او د واګا بندر نه به بیا هندوستان خو مشکل نه لري. هغه چې کله وګوري پاکستان خپل ساحه شروع کړې ده، لکه څنګه چې د ترکمنستان ساحه اوس مکمله ده، کار زموږ په غاړه دی، زموږ مسؤلیت دی چې زموږ بخش خپل پوره کړو. نو همدارنګه هندوستان خپل بخش ډېر زر پوره کولی شي، مګر خبره د پاکستان او د افغانستان ده. افغانستان خپل بخش کې هم فکر نه کوم ساحلنګاري وکړي. که موږ خپله ساحه زر پوره کړله او دا کړ، نو په پاکستان باندې بینالمللي فشار زیات راځي تر څو دا خپله ژمنه پوره کړي. او بل دا دی چې د هغې خپل ضرورتونه هم زیات دي. فکر نه کوم چې دا ځینې دومره مشکل به حل کړي، ځکه چې دی مجبوره دی چې ځان ته د ګیس کوم ګیس چې دی د هغې نه راوړي. د نواز شریف په وخت کې چې کوم ګیس راوړی د هغې هر یو دغه مقدار چې خپله د متر کیوبیک په حساب باندې کېږي $6.5 باندې راوړی، او دې باندې عمران خان ډېرې غوغا واوا وکړې چې نواز شریف په دې کې رشوت خوړلی دی. او دغه اما اوس ګورو چې د هماغه کیوبیک چې په $6.5 نواز شریف راوړی و، دی په اوس په $2.30 باندې راوړی دی. نو که چېرته نواز شریف په $6 کې غلا کړی و، نو خپله پوه شي چې د عمران خان په $2.30 کې څومره غلا کړې ده. او دا $2.30 د پاکستان لپاره ډېر زیات قیمته دی. په دې باندې دوی فابریکې په دومره لوی قیمت باندې نشي چلېدلی. نو دوی ښکاره دی دې ګیس ته ضرورت لري، او دا ګیس باید دوی تېر کړي تر څو چې دوی وشي کولی د هغې نه استفاده خپل فابریکې فعالې کړي. ډېره مننه فاطمي صاحب. خپل بحث راټولوو. اسلامي امارات څومره فرصت لري تر څو د افغانستان اقتصاد د ورته پروژو د عملي کولو په برخه کې په پښو ودروي؟ دی کافي وخت لري، او څنګه چې ما تاسو مخکې وویلې، ما د امیر خان متقي یو مصاحبه واورېدله چې هغې سره مصاحبه شوې وه چې دغه سفرونه ایران ته کړي وو، ترکمنستان ته یې کړي وو، او پاکستان ته یې کړي وو، او همداسې د نورو ځایونو ته چې تر قطر ته یې کړي وو. بیا دې نه پوښتنه دوی ویلې چې دغه سیاسي موضوعات خو موږ ډېر بحث کوو، مګر د اقتصادي پروژو باندې چې څومره کار موږ کړی دی او کوو، هغه خلک په دې بحث نه کوي. بیا دوی ویلې چې د ایران سره فرضاً دوی څومره زیات خبرې چې د ایران خپل د ریل پټلۍ چې ده په افغانستان کې دا تر کوم ساحه پورې دی به غځوي، فرضاً همداسې د ترکمنستان نه او د ازبکستان او تاجکستان نه چې د پایپ لاین دغه کله راځي، د ریل پټلۍ راځي، دا باید تر شبرغان او تر دغې پورې را رسېږي. نو دوی ویل چې دا خپله د هغه پروژې دي چې دا افغانستان ته د ترانزیت لارې دغه. همدارنګې پاکستان به خپل د ریل پټلۍ خط چې دی دا به په فرضاً د افغانستان جلال آباد تر یو ساحې پورې را رسوي. کله چې دا خطونه د هر خوا نه دننه خواته راشي، بیا به د مرکز نه ننګرهار ته او د ننګرهار نه هرات ته او د هرات نه جلال آباد ته تړل به دومره مشکل نه وي. نو دا لوی پروژې نورې ملاس کې دي چې دې کې اما مخکې ما تاسو ویلې چې فرضاً دا د ټپ مسله چې د برق ده هغه لویه پروژه ده، هغه ملاس کې ده. نو که چېرته د ریل پټلۍ جوړ شي، د ټپ دا مسله وشي، د پاکستان دا ټول هغه لوی پروژې دي چې د افغانستان ته بنیادي پروژې دي. دغه کار په 20 کالو کې امریکایانو او تېرو حکومتونو ونه کړ، دوی دې ته لاس پورې شوي دي. د کوشش هم دا دی چې 2-3 کالو کې دا پروژې عملي شي او افغانستان خپل په خپو باندې ودرېږي. بر علاوه له دې نه
د هغه زیرمې چې د افغانستان دي لکه موږ تاسو ګورو چې هغې کې چینایان ډېر دغه دي علاقمند دي امریکایان علاقمند دي روسان دي او دا جنګ هم چې فعلا د امریکا او د روسیې او د چین ترمنځ په همدغې زیرمو باندې دی هر ولایت کې دی هر یو ته معلوم دي چې کومې زیرمې دي نو دغه زیرمې چې راویستل کېږي د ده لپاره په زرهاو کسان په کار دي چې کار وکړي نو افغانستان به ډېر یو خوشحاله او ارامه مملکت شي که دلته جنګ ودرېږي پروژې فعال شي د تیرو حکومتونو جرم او مسؤلیتونه دا دي چې هیچا په دې زیرمو کار نه دی کړی پروژې نه دي فعالې کړي افغانستان خلکو ته د کار وخت نه دی مساعد شوی مجبوراً دی بل خوا ته مخ راوړې ده چې که طالبانو په دې کارونو ته لاس واچو او امنیت یې جوړ کړه او خلکو اوسایي ژوند خوا ته لاړل بیا به هیڅوک د بل حکومت د مقاومت خبره ونه کړي هیڅوک به د جنګ خوا ته لاړ نه شي افغانستان به یو هوسا او ارامه مملکت وي او د نورو ممالکو خلک به دلته راځي انشاءالله کار به کوي او دوی سره به خپل ځان ته یو روزي ګټي او بېرته ورځي ډیره زیاته مننه ښاغلی سید بلال احمد فاطمي له لندن نه د سکایپ له لارې افغان سیاسي کارپوه له تاسې ډیره مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته مننه سیده صاحب تاسو نه چې زه م راوبللم او په داسې مهمه موضوع باندې زما سره خبرې وکړلې ډیره مننه درنو لیدونکو له تاسې هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ په پاک رب مو سپارم ښې چارې ولرئ د یو ودان او سوکاله افغانستان په هیله